دا هغه موټر دی چې څه موده وړاندې د افغانستان د اسلامي امارت د ځینو مسؤلینو له لوري د پلازمینې کابل د پرزه فروشانو د اتحادیې له رئیس میرویس امیني څخه په دې تور بول شوی و چې ګوندې د تیرې ادارې موټر دی. په دې تړاو د یادې اتحادیې رئیس ښاغلي میرویس امیني داسې وویل: زما نوم میرویس امیني دی، د کابل ښار د پرزه فروشانو مسؤل یم. 3 کالو کې ولې وتوانېدم الحمدلله چې د اصلي ځای مې پیدا کړ، دروازه مې پیدا کړل او دروازه مې وټکوله او د موږ اواز واورېدل چې ستاسې کور نیولی وي، ستاسې موټر نیولی وي او هر شی هر ځای کې تاسو سره خدای نه خواسته په کومې وضعي کې د سره زیاتی کېږي یا د سره زور کوي، وزارت امر بالمعروف نهي المنکر د امنیتو سم شکایت تاسو راسي ان شاء الله تاسو مسلې به حل سي، تاسو نه الکیږي. ما د غراس ښاغلي امیني په خپل خبرو کې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت لکړنو خوخي وخوده او پر ولسی خلکو یې غږ وکړ چې خپل اړوند شکایتونه د امر بالمعروف وزارت د شکایتونو اوریدلو برخې مسؤلینو سره د حال په موخه ثبت کړي. د قضیې د لارو خانتیا په پار د امر بالمعروف وزارت د شکایتونو اوریدلو معینیت اړوند د شکایتونو د اوریدلو او تصنیف رئیس د یوې اشتباه په اساس باندې بیا هغه موټر کوم مجاهد بولی و، نو دغه میرویس امیني نامې سړی مختلفو ادارو باندې ګرځېدلی و، اداراتو خپله همکاري ورسره کړې وه، خو بالاخره د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د شکایتو معینیت ته مراجعه وکړه، دلته یې خپله عریضه ثبت کړه او د دغه عریضه څو مراحل شوه. الحمدلله چې د شکایتو معینیت او د شکایتو اداره په دې وتوانېده چې هغه د دولتي کارمند سره رابطه وکړي، هغه موټر راولي او بیرته خپل مالک ته د اسنادو د توی مراحل نه وروسته چې کله د شخصي ملکیت تثبیت شو د هغې نه وروسته خپل مالک ته وسپاري. د یادولو ده چې تر دې وړاندې هم دې ته ورته قضیې د شکایتونو اوریدلو معینیت د مسؤلینو له لوري حل شوي او په دې پارې کړنې لا هم دوام لري. دا د وجیبه د هر مسلمان ورور کړي باید ورور امن کې لور، دا د وجیبه د هر مسلمان ورور کړي باید ورور امن کې لور، هم بش اصلاح هم دفاع د شر، امر بالمعروف نهي عن المنکر.